कमزه हिसाره شوی جانې من یو دراز خبره درته وکم I have a disease called punctuality او تیر د 10 منټو نه ستا په تمه ناست یم Come soon my darling بس زه په لاره یم ها جنۍ کومه لاره او کوم ځای پاتې شوې ته که غواړې ټول سفر دې ختمېدی شي هم نن Come soon ها Hot. ما ته نه ښکاري چې وبه مني ولې به نه مني باس د هغې فرښتې به هم مني سیریسلی که دا اپرچونټي ما ته میلاو شي که نه زه به په 1 منټ هم سوچ ونه کم ښه جي هسې یې تپوس کومه دا ښایست چې وي که نه د ښایست احساس د ګبینه په شانتې وي په خوله کې خور پروت وي خو بخښنه غواړم دا خبره په تا نه ځایږي عاشي راغله ښکاري داسې هلو ها چېرته راورسېدې او بس دلته نه لیفټ او فرسټ رایټ اوکې سیګنل باندې ده بس 2-3 منټه نور را به شي کانټریکټ ما سره شته که نه نو په میز یې کېږده او د افس نه وځه د افس نه بهر او په یو خبره مې پوه که یار رښتیا او دا د عقل استعمال کول تا ته څه ګناه خو نه ښکاري سوري باس او هلو چرته شکر دی ماوی که آفس کې څوک نشته دی څوک باز د کوم وخت انتظار کوي ستاسو انتظار زه لیټ خو نه شومه ستا چکه نه شلم او دیرشم هم لګېدو والا دی ښه ما ته ووایې چې پروجیکټ دی پروجیکټ پرېږده بس د یوې خبرې خیال ساته انکار ونه کړې مطلب پوره 15 منټه او 30 سکنډه لیټ راغلی ته جی آخا لږ ټرافیک و د هغې په وجه او پلیز د ټرافیک ایکسکیوز مه جوړوئ څوک چې د ټرافیک ایکسکیوز جوړوي که نه او صفایانې وړاندې کوي هغه خلک په ما باندې ډېر غیر معذبه لګي ولې چې هغه خلک هم په هغه لاره باندې رواني په کوم ځای کې چې ډېر زیات رش وي اوس نوې روډونه کم ځای نه راوړو څوک لاره نه راکوي او چې لاره راکړي نو ګرځېدل پې ګران وي ښه نو بیا راته دا ووایه چې زموږ په بزنس کې لاره څوک ورکوي دلته خو به لارې پخپله جوړوي پخپله به یې وباسي او ستا غونته ښایسته جنۍ دپاره دا کار څه ګران خو نه دی because being a beautiful woman is half the battle won خو ما ته خو ګرس ښکاري خپل کیس کې ښه جي عجیبه خبره ده که زه چېرته ښایسته زنانه وې نو نن به ډېر ښه ځای ته رسېدلی وې
इनफैक्ट क खैस्ته मतलब ستا غونته کې کو خیستم نه وي خو کو د هر چا په لاس کې وي نو خلکو به پخپله ماته ښایسته وي د ټولو چوایسز وی آی ګیس ته راته ووایه چې ستا چوایس څه دی مطلب په هر څه باندې خو پوه شوې ته خو بس دا راته ووایه چې ته څه لوی کار کول غواړې او که نه داسې به د ټریفک بانې جوړوي نه غټ کار خو کول دی هم هغه هلې ځلې کوم دا هلې ځلې خو هر څوک کوي ته خو په ښه توګه خبرې چې په دې روډ باندې څومره ټریفک وي خبر یم څه ځکه زه دا قسمه رش کې کمه راوځمه ګوره آشي ستا نوم هماشي دی که نه جی دا شوبیز چې دی که نه دا وګڼه چې دا یو میګنټ په شانتي دی اوس هره ورځ چې سهار پاسم که نه زما فون د تصویرانو نه ډک وي خامخا یې بیا ډیلیټ کما او داسې تصویرونه چې څه درته ویم اوف ایم شور تاسو بیخي صحیح وایې نن سبا ټول شارټکټ ګوري او خو همدا خو لاره ده ټیلنټ خو هم څه شی وي که نه ټیلنټ یو کانټ بی سیریس مړې جنۍ زما فون د ټیلنټ نه ډک پروت دی ضایع کېږي دا جس ټیلنټ دلته د سیړۍ نه سربیره هیڅوک هم بره نشي تللی دا خو کوټلې خبره ده خو سر سو خو به تلی شي که نه زما نوم سر نه دی پیرو دی زه همیشه د سینیرز ریسپیکټ کوم زه ښه ده چې تا ما د سر وې رور دی ونه وي هسې دا ریسپیکټ او دا احترام چې دی که نه هم دا فاصلې پیدا کوي او زموږ په دندې کې د یو بل سره ملاوېدل پکار وي لکه چینی او د اوبو په شان څه دې خیال دی جی خو زما په خیال څه لاینز ډیفاین شي نو ښه به وي اوهو دومره ډیفینسیو دومره الرټ کېږي ولې نه داسې هیڅ نه دي زه کمفرټیبل یم که دا ستا کمفرټ لیول دی نو ته چې کله په سټریس کې نه به لیدل غواړم ما ته تر اوسه پورې د پروجیکټ په هکله چا څه نه دي ویلي کیستون هم نه دي ملاو شوي ون لاینر ملاو شوي او هغه ډېر انټرسټینګ و یو تپوس کومه چرته جامې اغوستو نه سربیره بهر وتې جی په دې تپوس حیرانه شوې که نه نو نور څه پکار دي چې ما ته د پروجیکټ په هکله چا څه نه دي ویلي همدغه پوښتنه وه که نه پوهه نه شومه زه پوهه شوې خو ته په هر څه باندې خو بس دا اوور ټیلینګ که نه د زنانو بیماري ده خو خیر دی ګوره چې په یو خبر باندې دې زه پوهه کړم دا زموږ بزنس داسې وګڼه اټس لایک ا فلش مارکیټ دلته غوښه خرڅېږي فلش میټ نو ځکه څه ترلاسه کولو لپاره صبر کول ضروري دي نو فرست ګیو دین ریسیو هر څوک خو داسې نه کوي او کم آن نو تا ته څه د بیډروم کیسې وکړم په هغې به هم سیریل جوړ کړو انفیکټ ستا کیسه به پکې هم شامله کړو ګوره دا سیسټم هم داسې چلیږي زما زړګیه او که ته د دې سیسټم سره جنګېږي نو دا سیسټم به دې خراب کړي نو څه زموږ د ډرامې همدا ایشو دی خو په کیسه کې څه بل څه نه دا خو ډرامې ته د رسېدو ایشو دی زه کیسه درته کوم کیسه د یوې جینۍ ده چې دننه نه که نه صوفي ده عشق خو کوي خو د هغې عشق د دنیا نه مختلف دی بیا مطلب څه جرنی ده د دې کیریکټر سوال صحیح وکړې ته خو بس جواب صحیح نه ورکړې
اوه دا کول اغوستل ضروري دي. هلو سړګیا نه پیک اپ خو شوی دی خو بس سبانی سپر سټار سره ناست یم او ته خو خبرې چې کم کاڼې زموږ سره ولګي نو هغه پارس شي. او ایکسکیوز می نو ته راشه که نه څوک دې منع کوي. हेलो مړه تر اوسه په لاین راناله. بوس ما خو تاسو ته مخکې ویلو چې د مازغونه ډیره خرابه ده، د ډیرو کارونو نه انکار کړی دی. ته خو چیمپیون یې د توبې د ماتولو. بوس زه شریف سړی یم. ورشه لاړ شه خپل ټول هنر پې ټرای که. تر اوسه پورې خوا پاس شوې ده. ټیک ده زه ټرای کوم خو مخکې ستاسو قسمت. ورشه شابه. کانټراکټ ښه ټیک ده. ګډ لک. ها هغه سو شو ملاو شو پروجیکټ. د پروجیکټ خو څه خبره نه ده شوې. نو د پروجیکټ خبره کول ولې دي؟ پرېږدې ده که نه یار. څه مطلب؟ سفر ما ته خو ښکاري دې څه نور څه غواړي. چې څه هغه غواړي ورکوله. څه چې تا ته پکار دي تا ته به میلاو شي. تاسې کار ما چېرته نه دی کړی سفر. ځکه خو دومره تندکې خورې. ستا یاده ده پري ستا نه 2 کاله پس راغلی وه او ستا نه هم غټې غټې ډرامې کوي لیډ کوي. هغه ډېرې پیسې اخلي خو ستا نه ښه اکټره نه ده. هغه ډېره کمه ده. نو هغه خو د یو کار نه هم انکار نه کوي که نه. ماله د خپل ریپوټیشن خیال ساتل. مړې د څه شي ریپو؟ هغه چې بادرنګ ګازرې او مولې والا ویډیو جوړوي د هغوی وړاندې وکړه که نه داسې خبرې. څومره عزت دی د هغوی خبرې ورونه ورته کولاویږي چې چېرته ځي. څو خبر به ته هم نشي. خو خدای خو یې ګوري که نه. او دا ګندې ولې کېښودل ته؟ چې کله ته زما خبره په مینه ونه منې نو په دې به ومنې. څه مطلب دی؟ ته ما ټریپ کوې ها؟ یاد ساته ګلې هم ښه شیزونه ټریپ کېږي هم دغسې کېږي. او ستا نه یې څه غوښتي دي؟ چینجو باندې خورې؟ ټول کمپرومایز کوي دلته کې. څوک د هر چا سره او څوک صرف د یو سره. زه به داسې هیڅکله نه کوم او نه به یې چېرته کوم. خپل زړه ته د خوب ګولی ورکه او دی که. د خبرې په دې کرکټر پسې څومره جنکۍ ورپسې دي. داسې بجټ به تا ته بل ځای نه د 10 کالو پورې هم میلاو نه شي او پروموشن ستا د سوچ نه هم بره. او ته ایکسټرا د جونیئر آرټسټ نه سټار جوړه شي. بوس دومره ټایم خو به نه اخلي. سوچ پې وکړه. زه خپل عزت بچ کړم یا خپل کیریر. زه به دا دواړه ووژنم. که دې دواړو ما سره د زبردستۍ کوشش وکړو نو دې دواړه به ووژنم. هله عجیبه خبره ده مړه. مطلب څه قسمه انسان یې یاره ته. ټوله ورځ دې عاجزه په تمه کښېنولې ده. وګوره شپه شوه نه دی د چیو نه د کافي تپوس کړی دی دې نه. یار ستا د سیریز لیډ اکټره جوړېدو وړه ده. څه لږې نخرې خو یې اوچتې که. زه خو چتولو دپاره تیار یم بوس. څه بس کوې تود او که یخه؟ نه هیڅ هم نه. زه به دوی سره ملاویږم او ځم به. هله داسې به څنګه ځې ته ستونه یې وینې. ورشه څه فرش جوس راوړه. جی ورشه. ورشه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 1
خان راته ووایه چې څه سوچ دی وکړو زما سیریل کول غواړې او که نه سوچ پې وکړه پوره 13 اپیسوډس دي 3 اونۍ به په یورپ کې شوټ کوو ټول د A کلاس سټاران دي جی ګډ خو صرف ایکټنګ یو تپوس کوم ته دلته څه فرښتې لټول راغلې نه خبر یم چې دلته څوک فرښته نه دی د 10 لک روپو پیمنټ به در کوم په دې کې 10% ایڈوانس چیک دی داسې څه ګورې هانیسټلی 1 کروڑ روپۍ خو د دې ډرامې پبلسټي بجټ دی واټ یو تھنک اوکې ګډ خو صرف ایکټنګ بیا یو تپوس کوم څه پتا باندې دومره پیسې ولې خرچه کم چې ماته پکې څه ګټه نه ملاوي ستاسو بینیفټ پروډکټ دی زه به محنت کوم زړه نه به کار کوم پوره ایماندارۍ سره نو د دې ایماندارۍ او د محنت سره سره مطلب زما لږه مینه پکې هم شریکه کا ګوره honestly you won't regret it I promise you او کو تا زما سیریل نه کولې کنه I'll make sure that you will regret it یاد ساته بس صرف د یوې شپې خبره ده from becoming a nobody to a superstar نو سوچ پې وکړه نه سر هم جونیئر خیو د سټار جوړېدو دومره لویه بیه نشم ورکولی ام سوري که تاسو به بد لګي خو د ویلیوز کانټریکټ ما ډېر مخکې کړی دی د دې کانټریکټ نه په وړوکوالي کې زما هېڅ هم داسې اټریکشن نشته کم چې زما د عزت نه هم زیات خوب وي خو بیا هم ستاسو ډېره مننه چې تاسو زه د دې کردار قابله وګڼلم او ستاسو پروجیکټ لپاره ګډ لک See you. آشی ساين پیوکا دا واخله خو زه به کمپرمایز نه کوم د هم تاسې جنې ضرورت مونږ مطلب دا کیسه داسې جنۍ کولی شي چې د هغې زړه او وجود دواړه پاک وي او هم ته هغه جنۍ یې زه پوهه نه شوم نو دا هر څه څو دا ټولې خبرې د دې هر څه څه ضرورت و که موږ په دې خټو کې ته نه وې تېره کړې نو موږ ته به څنګه پته لګېده چې ته خپې بچ کولو واله جنۍ یې که او یا بیا کمپرومایز کوونکې دا بیخي صحیح ویلي دي دا لاره په رښتیا د دروغو ده او څنګه چې تا نا وکړو که نه ارمان چې دا نور هم تاسې نایسته کړي دا واخله Thank you. No, Ashi. Thank you. بخښنه غواړم ستاسو نه څه هېر شوي دي چنۍ هغه تماچه خو راکړه کوم چې ستا په پرس کې ده ولې چې هغه نقلي ده कमज़े हिसार शिवी जाने मानो खानो रहा था वो है जिससे सोचते हो
ورکول غواړي او که نه دلته څه ترلاسه کولو دپاره د ټول نه وړاندې څه ورکول غواړي پوهه نه شومه زه پوه شوې خو ته په هڅه باندې 10 لکه روپۍ به درکوم تر اوسه په ټایم رانه بوس ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې د مازغونه ډیره خرابه ده سفر ما ته خو ښکاري دې څه نور څه غواړي ټول کمپرومایز کوي دلته کې داسې کار ما چېرته نه دی کړی سفر خو صرف اټس لایک ا فلیش مارکیټ دلته غوښه خرڅي فلیش میټ ساين پیو